اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته، ټولو اوریدونکو ته د زړه د تله سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای مو تل روغ لره، خدای مو تل جوړ لره، خدای مو تل په خیر کې لره، خدای مو تل د پښتونخوا وطن په فایده په ګټه ستاسو ژوند ستاسو هر عمل ولره. ملګرو، د څه وخت په دې خطه کې بلکې د ډېرې مودې نه زموږ په ولسونو، زموږ په خلکو د جبر او د ظلم یو ډېر لوی غر راغلی دی، زور راغلی دی. همدا ظلم څوک کوي، همدا جبر څوک کوي، ظالم هم معلوم دی، مظلوم هم معلوم دی، اقلیت هم معلوم دی، اکثریت هم معلوم دی. ملګرو، دا جبر، دا ظلم په خلکو، زمونږ په ولسونو په لر و بر وطن کې انتها ته ورسېدو. او داسې د جبر داسې مثالونه پراته دي چې انسان ته کله هم وریاد شي. هغه انسان چې یو ځل دا وار وي چې دومره شوی دی، هغه بیخي یعنې د ژوند نه زړه مات شي. هر کله ما ته کله کله یادېږي د څو میاشتې اول په ننګرهار کې په یو جومات کې دماکه وشوله. 15 کسان پکې شهیدان شول. د یو مور 15 زامن و، 15 واړه په دې دماکه کې په دې جومات کې شهیدان شول. زمونږ پښتانه ډېر غریب خلک دی. زمونږ مندې یو زانګو وکي ټول لوڼه زامن په هغې کې رالویوي. هغه مور چې د 15 زامن یو د ټولو جنازې نور وست یې نه و، هغه زانګو چې دوی یې پکې رالوی کړي وو هغه یې راواخسته او د کلي په منځ کې هغه ته اور ورکړه، هغه یې وسېځله. په دې خاوره، په دې د جبر او د ظلم دا خو ما صرف یو واقعه بیان کړم. داسې سترګې نه دي پاتې په دې خاوره کې چې ظالمانو ونه ژړولې، داسې خولې نه دي پاتې چې هغه یې ونه کریږولې، داسې وجود نشه پاتې، داسې عزت نشه پاتې چې دوی نه کم اجرو، چاته کنځلې کوه، چاته څه کوه، چاته څه کوه. او دا دوام لري. غټ کام چې ټول په لر و بر وطن کې دا کام ټول وګړي شمار کې په 10 کروړه نه زیات دی. د وړوکو فوجونو لاندې راغی، خپلمنځي بې اتفاقۍ، خپلمنځي رویې او بیا د پردو په ګټه تمام حرکتونه، دا ټول هم ورسره روان وي. نن حال دا راغلی دی چې پښتون اوس په خپل مرګ هم د جړا حق څوک نه ورکوي. دی چې په خپل مرګ باندې هم په خپله بربادي باندې یو غږ پورته کړي، نو په ده باندې هغه تورونه او هغه خبرې او هغه الزامونه او هغه تکلیفونه را شروع شي چې دی د هغې مستحق نه وي. تش یو غږ ته یې نه پرېږدي. ملګرو، نن هم په مکین کې درنه لګیا وه. میانرخیل قبیلې کورونه یې ړنګ کړي دي، په هغې د پاسه خپل کاروباري ځایونه جوړ کړي دي او هغې هېڅ معاوضه نه ورکوي. نن هم په خیبر کې کوکي خیل ناست دي، سوال کوي چې ما خپل کلي ته پرېږده، ما خپل راجګال ته پرېږده، زه کلي ته ځم، د پلار وطن، د پلار نیکه کورونه ګورم، زه خپل قبرستان، خپل مړي مې نه دي لیدلي، هغو ته دعا ته ځم، ما پرېږده، زه خپل کلي جومات حجره ته ځم. هغه ناستې 2 میاشتې کېږي، دوی خبره نه اورېدل، مسله نه حل کول، په دوی پر یو خندا ده د ریاست لخوا. زخاخیل کې هم
هلته یو درنه شروع ده. په بل اړخ چې ګورې په شمالي وزیرستان خایسور علاقه کې نن نه څو ورځې اول دا زه زیات لرې هم نه ځم، صرف دا څه وخت یادوم. د یو کور 9 کسان سیکیورټي ادارې د پاکستان ځان سره یوړل. هغو نامونه یو حسین الله نومې ده، رسول بادشاه نومې ده، سلیم بادشاه نومې ده، وارث خان و ثنا الله او خوب نواز و. د دوی په کور کې یوه خور او یو مور یې پاتې شول او هغو خور یې خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. دا د دغې جابر او د دغې ظالم حرکتونو نتایج دي. خلک د ژوند نه بیزاره په دې منطقه کې ژوند تېروي. د خیسور دا واقعه وشوله، پی ټي ایم د خدای تل ژوندی لاري، خدای دې تل آباد لري، هغه راغلل، هغو احتجاج شروع کړ. نن 4 ورځې پس 3-4 ورځې پس احتجاج کام هم او پی ټي ایم مشترکه احتجاج کوه. هغو کې 4 کسان راخلاص شول او نور 3 چې کوم دي په هغه کې 10 ورځې ټایم ورکړ. خو دوی چې کوم درد کوم تکلیف دوی ته دوی ورسولو هغه هر کله د زغملو نه دی. په بل اړخ که ګورې ملګرو په دې اوس وختونو کې هغه چې دوی وایي چې آپ تو امن آیا ہے، زه دا ورځې یادوم. په قمردین کاریز کې احتجاجي درنه لګیا ده، انګور اډه کې دوی گیټ باندې جبر شروع کړی دی. په غلام خان گیټ باندې تاڼي او زدران چې خوا دخوا قبیلې دي، کورونه دي، دوی ته د تګ راتګ اجازت نه ورکوي. زخاخیل د گیټ د بندش احتجاج کوي. د تورخم ګاډي تر دره دمخیل پره تر 100 کیلومتره پره ولاړ دي، صرف یې په هفته کې 1 ورځ سره خلاصه کړي. خرلاچۍ کې هم دغه مشکلات دي. د پښتنو لږ څه د تګ راتګ لارې او د کاروبار لارې هغه هم ټولې بندې دي. په بل خوا د دوی چې کوم غرونو کې چلغوزي دي، په سویلي او په نارت وزیرستان شوال علاقه کې هغه یې هم بند کړي دي. ځکه دوی مجبور دي چې په پردي وطنونو کې سفر وکړي، د خپلې مورکۍ نه لرې، د پردي خلکو سخت سپکې سپورې اوازونو کې مزدوري وکړي، د خپلې خاورې نه لرې. ملګرو په بل اړخ باندې چې ګورې د ترهګرۍ پیښې د 1 کال نه لګیا دي، خو اوس ډېرې تیزې شولې. باجوړ کې مفتي سبحان چې کله شهید کړو هغو اف آی آر وکړو، 1 کال کېږي هغه اف آی آر نه ځنې اخلي. هغه تش په کراچۍ کې پیشو ګاډي وهلې وه، په جیو نیوز یې اوس هم هغه پټې سکرین شاټ ما اخیستلی و چې د دې پیشو اف آی آر درج شو، هغه پټې چلېدله. خو هلته پوره یو د دې وطن لوی لوی خلک وي، هغه شهیدان شي. د ارمان لوڼي اف آی آر دی، عارف افغان اف آی آر لا تر اوسه پرته دي. لا تر اوسه د خړ کمر او د ماڼه د واقعې دغه نه کېږي. د چمن مړي اوس وشوه. د ترهګرۍ پیښې بلها ډېر ټارګېټ کیلینګ په دې 1 کال کې وشو. دا په باجوړ کې وشو، دا په سوات کې وشو، دا په یو علاقه نه شوه پاتې. نارت وزیرستان کې بیخي زیات وشو. دغه هر ځای کې د پښتنو دغه تباهي او بربادي روانه ده. او دا اوس مونږ وینو چې هغه خلک چې مونږ ته ویل چې د دغې په وجه ستا د علاقې اپریشن کوه، هغه خلک د دوی په سرپرستي کې لګیا دی. بیا علاقو ته راځي، بیا کلي ته راځي، بیا سیټ اپ جوړوي چې تر څو د دوی دا سټریټیجیک ډیپت پالیسي وي، هم به په دې کې پوځیان هم مري، هم عام خلک به مري، عام ولسونه به مري، او طالبان به هم جوړیږي، فوجان به هم جوړیږي، جاسوسان به هم جوړیږي. دا د دغې جرنلانو د سټریټیجیک ډیپت پالیسي د لاسه. نن هم چې دوی دا پالیسي ختم کړي، دا بند کړي، بیا به په دې خاوره باندې سوله راشي. او پی ټي ایم د دغې سټریټیجیک ډیپت پالیسي کې دننه دا وژنې، دا جنګونو د دغې جنګونو خلاف دی. هېڅوک دې ولې څوک مړ کړي. عام پښتانه وژل، شهید کول بیخي قابل قبول نه دي. ملګرو دا اوس څو وخت اول په فضل ایډوکیټ باندې فایرینګ وشو.
بیا څو ورځې اول په میرکل هم باندې فایرینګ بشه. دغه څو میاشتو کې عارف افغان شهید کړی شو. د کورونا مرض کې د احتیاط په خاطر پی ټی ایم خپل اکټیویټیز کمې کړې وې، خو اوس چونکې دا مرض د دغې خطره کمه شوې ده، ریاست هم د دغې په حواله سره چې کوم احتیاط کوه هغه یې اوس تقریبا لرې کړو، ځکه چې اوس هغه سیټ اپ نه دی. او ګیدرینګز روزانه موږ وینو، په پنجاب کې هم کېږي، بل ځای کې هم کېږي. سیاسي خلک چې عدالت ته ځي، چیرې ځي، غټې غټې جلسې وي. نو پی ټی ایم به هم خپل اکټیویټیز بیا بحال کوي. ملګرو دا چې څومره هم ما سپیشل د اوس وختونو مسلې که دا په ډیورنډ لاین باندې چې کوم ګیټونه دي په دې مسلې دي، که دا په میر کلام او فضل ایډوکیټ باندې حملې دي، که دا د عارف افغان په حواله سره د حکومت د ریاست سردمهري ده چې دوی اف آی آر هر شی پر شا وغورځول، که د عارف افغان په که د ارمان لوني په اف آی آر باندې کار دوی بند کړی دی. واڼه او خړ کمر واقعي انصاف نشته، په چمن کې مړي وشول هیڅ خبره نشته دی. داسې په باجوړ کې په نورو علاقو کې چې څومره ټارګېټ کیلینګ وشول، په نارت وزیرستان کې یا نور چې کوم د خیسور په شان ما واقعیات تیر کړل چې دغه کیږي، یا قبایلي شخړې دوی راپورته کړي دي، یا مونږ چې کوم د ماکین در نه ناست یا په خیبر ضلع کې در نه ناست دي یا بل ځای ناست دي د دغې په حمایت کې، یا نورې چې څومره هم مسلې دي د کام وطن د دغو ټولو دپاره او سپیشل د ترهګرۍ د نوي لیر چې کوم راغلی دی، په دې باندې د کام سره خبره کول، د کام آواز پورته کول، د کام غږ پورته کول، د کام مشترکه اجتماعي غږ دنیا ته هم، نړۍ ته هم، دلته ریاست ته هم او خپل کام ته په سوله طریقه په پرامن طریقه سره رسولو دپاره به مونږ په کویټه کې جلسه اعلان کوو. تاریخ خو یې نیټه خو یې زه نن نشم کولی، ځکه هم چې زمونږ د آئین او د تنظیم کیسې هم دي، داسې د نورې چې کومې د وطن مسلې دي. په دې حواله سره ما میټینګ د ټولو پی ټي ایم د سینیر ملګرو د ضلعي یا عام چې کوم دي څومره هم دي د ټولو دا راغوښتي دي. په دې کې به مونږ آئین او تنظیم او دغه طریقه کار هم فاینل کو په یوه هفته کې درنه، او د کویټه جلسې نیټه به هم اعلان کو. مونږ به کویټه او په خړ کمر کې جلسې خامخا کو، ځکه چې دا مونږ ملتوي کړې وې، دا مونږ کولی خو دا مو ملتوي کړې. دې نه علاوه نور هغه علاقې چې په هغه کې د کام وطن د عامو خلکو زیاتی دی، ورسره مشکلات کې دي، یا دوی د ترهګرۍ ښکار دي، یا دوی د کورونو وطنونه ړنګ شوي دي، یا دوی په خاوره باندې نیټورک نه بالوي سټوډنټ ته مسلې دي، یا ټارګېټ کیلینګ شوی دی انصاف نه کیږي، یا نور روان دی، یا څومره په هره علاقه کې به پی ټي ایم خپل پریشر په دې ظالمانو اچوي چې عام اولسونو خبره هم ومنئ، د عام اولسونو ته ریلیف هم ورکوي، د جنگ مخالفت، د ظلم مخالفت، د زیاتی مخالفت، د دغه به په هر ډول باندې کوو. ملګرو یو خبره ښه په باروسه سره، ښه په اعتمادي زړه سره درته کوم، پی ټي ایم ښه مضبوط دی. پی ټي ایم دا کمزوري کولو ارمان ډېرو لوی لوی زورورو هم کړی دی، نه دی پوره شوی. پی ټي ایم ریاستونو چې کوم دلته دي زه هغه یادوم، که هغه وایي چې پی ټي ایم به کمزوری شي یا پی ټي ایم کمزوری دی، پی ټي ایم نه کمزوری دی، پی ټي ایم مضبوط دی، پی ټي ایم تکړه دی. په هیڅ صورت
دا سنګر مونږ چاته هم د یو ظالم په مخ کې هم نه پرېږدو. د کام وطن سره مو وعده ده چې هر هغه عمل چې دا خاوره ته پې فایده رسیږي مونږ به هغه کوو په سوله ایزه طریقه سره. هیڅ ملګری دی په یو خبره هم زړه نه خوري. ټولې مسلې به انشاءالله حل کیږي. پی ټي ایم به مضبوط ساتو. ما چې څومره هم د پی ټي ایم سینیر ملګري دي دغه هم راغوښتي دي د جلسې دپاره هم د آیینو تنظیم دپاره هم که څو ورځې هم ناستی و موږ به دغه خامخا کوو او په دې کې به خپل کام ته خپلو خلکو ته آخري فاینل صفا د دې وطن په فایده باندې چې کوم لایحه عمل وي کوم یو پلان وي کوم یو سیستم وي هغه به مخته راوړو. آخري یو دا خبره کومه چې زمونږ ډېر سخت یعنی دلته ریاستي داسې خلک یعنی داسې ټولز دوی ساتلي چې په سوشل میډیا به مونږ او تاسو ته یو بد رد یا بل شی وي یا په بخښنه سره مختلفې پارټۍ وي یا بل څوک وي چې څوک هم وي چاته هم وي هغه که په کوم فورم وي خو د پی ټي ایم ملګری به د چا سره هم چې خبره کې د خولې نه باید نازبه او غیر اخلاقي یو لفظ هم نه ووځي او که څوک یې وباسي دی د کم سے کم دا ووایي چې زه به هر څه وم خو د پی ټي ایم ملګرتیا مې نه وکړله. غیر اخلاقي لفظ نازبه لفظ زه بیا وایم د هیڅ چا دپاره هم د هیڅ چا دپاره به هم د پی ټي ایم ملګري نه استعمالوي په هیڅ صورت بیا نه استعمالوي. په دې باندې بیخي زموږ د ټول تحریک اتفاق دی. موږ دلته غیر پارلماني طریقه سره خپل سیاسي مزاحمت کوو ډېر په ښه فورم سره ډېر په ثبوتو سره ډېر په دلایلو سره د خپل کام خبره ټوله دنیا ته ږدو. په دې کې به زموږ ملګري هر کله هم چې څه هم منځته راځي کومه هم کیسه کیږي څه هم کیږي غیر اخلاقي لفظ به د چا دپاره هم څوک هم نه استعمالوي. په آخر کې بیا یو ځل د پی ټي ایم ملګرو ته هم دا ډاډ ورکوم تحریک به انشاءالله هیڅ کله نه کمزوری کیږي نه یې کمزوري کولو ته ورکوو. دا د کام دا د وطن د هغې بند شوو اوازونو غږ دی چې دوی د درد نه دوی د ظالم د تکلیف نه چغه کوله خو دوی مړه کړل. د هغو ماشومانو چې په بمباریو کښې دوی خولې ماتې کړلې د پښتنو یا هغه د لینډ ماینز واقعیات چې نن هم په میرلي کې شوی دی. 2 ورځې اول په ساوت وزیرستان توی خوله علاقه کې سوري په غی علاقه کې شوی دی په تیارزا تحصیل کې شوی دی چې د دوی هغه لاسونه پښې ورمات کړل د دغې ترجماني ده. په هر صورت یې کوو مضبوط ساتلو د ټول کام مضبوط ساتلو دپاره زما هم وعده ده ستاسو هم چې څومره هم کوششونه کیږي هغه به ټول کوو. او ملګرو یو بل هم ډېره غټه لانجه روانه ده په ایکس فاټا کې په قبایلي ضلعو کې قبایلي شخړې روانې دي. چرته یې په کورم ایجنسي کې جوړه کړې وه چرته په مومندو کې جوړه شي په باجوړ کې چرته بیا په نارت وزیرستان کې راپورته شي چرته په ساوت وزیرستان کې. اوس هم خبر راتللو چې کرخیلو په چې هلته زموږ دوتاڼي ورونه دي د دوی په منځ کې دا دواړه زموږ پښتانه دي. موږ خپلو پښتنو ته هم ډېر عاجزانه ریکویسټ کوو چې دوی د یو بل سره څومره هم مسلې بیا د په خبرو حل کې د یو بل خلاف د ټوپک استعمال د یو بل خلاف
اعتراض کول چې کوم طرف ته هم دې بڼې کېږي هغه پښتانه مندې پې ژاړي دا پښتانه کورونو ته ویرونه رسول دي. باید موږ د دغې نه ډډه وکړو. ریاستي سیستم په دې کې ملوث راغلی دی تل. موږ به د دغې خلاف هم په خپل راتلونکي جلسو کې غږ پورته کوو. خدای مو تل خوشحال لره، خدای مو تل آباد لره. ډېره مننه، خوشحال اوسئ.